ننګرهار کې د اتصالات مخابراتي شبکې د 4G انټرنیټي خدماتو د پیل پرانسته وشوه. د اتصالات مخابراتي شبکې د عامه اړیکو مسؤل کفایت الله نبی خیل وایي د هیواد په کچه ننګرهار لومړنی ولایت شو چې اتصالات مخابراتي شبکې پکې د 4G خدمات پیل کړل. د نوموړي په خبره لدی وروسته به د اتصالاتو انټرنیټ کارونکي د انټرنیټ له لوړ سرعت برخمن شي. په ننګرهار کې د اتصالاتو شاوخوا 145 پایې او سایټونه چې هغه د ننګرهار په هره برخه کې د لومړي ځل دپاره دغه ټولې پایې د 4G خدمتونو ته واوښتلې. دوهم دا چې په دغه ټولو پایونه زاړه وسایل لرې شوي دي او د نوې ټکنالوژۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ سره سم دا په وسایلو سره پوښل شوي دي. درېیمه دا ده چې د 4G یا د انټرنیټ هغه سرعت چې پخوا کم و هغه په دغه ټولو پایو کې څو چنده اضافه شوی. نبی خیل د غرض وایي اتصالات مخابراتي شبکه ټول هیواد ته د انټرنیټ د 4G خدماتو د غځولو پلان لري. خوشبختانه چې ننګرهار هغه ولایت دی چې په ټول هیواد کې یوازې په ننګرهار د ننګرهار هرې سیمې د 4G د پوښښ لاندې راغلی. نور ولایتونو کې هم موږ دا شروع کړې ده چې د هغې ټول سایټونه مخکې که 2G و یا 3G و چې انټرنیټ تیزترین سرعت یې نه لره هغه هم موږ 4G کو. د دغه مخابراتي شبکې مسؤلین د غرض زیاتوي هڅه یې دا ده چې له اعتراض سره په همغږۍ هیوادوالو ته په ارزانه بیه او ښه کیفیت خدمات وړاندې کړي.